ورور وایي چې زما خوږې خورې زه مسافر یم او کور کې به ښځې سره خلک جنګونه کوي او زما ښځه زما د یاري چاته غږ نه کوي، پلیز زما د کور خلکو ته څه نصیحت ووایه. وروره ماته ښکاري چې هغه د یاري نه چاته غږ نه کوي، داسې خبره به نه وي. هغه به تا سره ډېر محبت لري، ستا به ډېر عزت کوي، تا ته به ډېر احترام لري. د دې د وجې نه ستا کور والو ته، ستا مور ته، ستا خویندو ته هغه واپسې کې جواب نه ورکوي. نو خپل د ښځې محبت، عزت او احترام چې کوم دی هغې ته د یاري نوم مه ورکوه. کور والو ته به زه څه نصیحت وکړم؟ کور والو ته سوچ کول پکار دی چې تاسو دا زوی یا ستاسو دا ورور چې مسافرۍ ته تللی دی ستاسو لپاره تللی دی، چې زه خپل د خویندو یا مور یا چې کوم وروڼه دي هغو ته چاردیوالۍ کې دنده هر څه چې دي هغه ورته پرووایډ کړم، هغه ورته ورکړم چې دوی د چا دروازې نه ورنشي، چا دروازه ونه ټکوي چې موږ دا فلانه شی پکار دی موږ له راکړه. ګورې زما خویندو او میندو دا خبره یاد ولرئ، مسافري چې دا ډېر زیاته ګرانه ده. خپل وطن خپل د کور والو لپاره پرېښودل، بل د پردي وطن ته تلل د دومره اسان خبره نه وي. د پردي وطن ته لاړ شي او هلته کې به یو وړې ونې کمرې کې دا خلک چې هغوی اوسېږي او سهار ځي خپل ډیوټۍ لا ماښام راځي. په دې دوران دو کله یو ټیم روټۍ خوري، کله 2 ټیم روټۍ خوري او خو تاسو ته په هر حال باندې میاشتې چې دي هغه روپۍ را رسوي. نو تاسو لږ سوچ وکړئ، تاسو دا زوی چې دی دا ورور چې دی د هلته کې تللی دی دومره سختۍ په ځان تېروي او هغې په باوجود تاسو کور کې چې کوم تاسو ماحول جوړ کړ دی، کوم ټینشن چې تاسو جوړ کړ دی، ښځې سره جنګېږئ، نو ښځه به هغه مسافر ته یوه خبره کوي، تاسو به ورته بله کوئ. نو هغه چې روزي کار له ځي او دومره هغه محنت کوي، مزدوري کوي، شپې چې راځي وایي چې کور له به ورشم کال به وکړم لږ سکون به ماته میلاو شي. کور ته کال وکړي نو الټه ورته بې سکوني میلاو شي، زړی نور هم خفه شي او زړی ډېر ودردېږي چې زه په څه کې لګیا یم، زه څه کومه د لپاره محنت مې شروع کړی دی، خپل ځان نه مې خولي ووښکلي، ځان باندې مې روزه شپه یو کړې ده. هلته کې زما د مور، زما د خویندې، زما د ښځه چې دا دوست کوي هلته کې په یو کور کې د یو بل سره جنګېږي. نو دا ډېره د خفګان خبره ده. ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي، زړه خو مې غواړي ډېرې زیاتې خبرې وکړم، خو یو خبره سره بل شیر کړمه. خبرې وکړئ خپل د هغه روندار، هغه بابي چې کوم روندار چې ستاسو په کور کې ده او د هغې خاوند ترې په مسافرۍ کې ناست دی، هغه ګټه وټه کوي او ستاسو کور ته رالیږي او ټول جوینټ فیملي سیسټم دی او تاسو ناست هغه خورئ. نو د هغې قدر وکړئ، ځکه نن سبا داسې ښځې دي چې هغوی چې څنګه واده شي خپل خاوند ته په غوږونو کې پشارې شروع کړي، نو داسې شیطانیانې ورته وکړي چې هغه وخت سره بیا کوم مور او پلار چې صحیح وي نو دې ښځې د شیطانیت د وجې نه هغه زوی ته خپل مور او پلار وروڼه خویندې هغه ورته بالکل غلط ښکاري او بیا یوه ورځ داسې راشي چې خپله ښځه ځان سره کړي د کور نه بیل شي. خپل زوی خپل ورور باندې لږ رحم وکړئ، هغه ته لږ سکون ورکړئ، په کور کې د جنګونه مه کوئ، فسادونه مه کوئ، رواني مه راولئ. ولې چې مسافر دپاره دا ډېره زیاته ګرانه وي چې هلته کې هم ګران ژوند تېروي او دلته کې هم تاسو داسې خبرې شروع کړي چې دا بیا هغه چې دی برداشت کولی نه شي. نو هغه باندې رحم وکړئ او اتفاق سره اوسېږئ. الله په امان.